په فرضي کرښه د بېمعنا نښتو تر شا د پاکستان اصلي درد ښکاره شو. د 200 میلیونه ډالرو درمل د خرابېدو له خطر سره مخ دي. د افغان حکومت لخوا د لارو د خلاصېدو شرطونو له پاکستاني حکومت لاره ورکه کړې او اوس لکه لیوني سپي یو خوا او بل خوا خوله اچوي، خو اصلي درد د سلګونه میلیونو ډالرو زیان دی. د سیمنټو او نورو توکو کې د میلیونونو تاوان وروسته اوس تازه خبر دادی چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو تړل کېدو سره د یاد هیواد سوداګرۍ درانه زیانونه لیدلي. تازه د پاکستاني رسنۍ راپور ورکړی چې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت درمل د له منځه تللو ګواښ سره مخ دي. د یادو رسنیو په خبره پاکستاني درملو بارسلګونه موټر بند پاتې دي او درمل د له منځه تللو سره مخ دي. ویل کېږي دغو درملو کې انټي بیوټیک واکسینونه او زړه درمل شامل دي چې افغانستان سره د سوداګرۍ له ځنډېدو سره افغانستان او منځنۍ اسیا سره د درملو صادرات له جدي ګواښ سره مخ دي. د پاکستان درمل جوړونې صنعت او استازو ګواښ کړی چې په مکرر ډول د سوداګریزو لارو تړل کېدو د کورنیو سوداګریزو ستونزو سربیره په سیمه کې پانګونې او د پاکستان، افغانستان او ازبکستان کوریډور پروژو باندې هم منفي اغېز کړی. ویل کېږي تورخم او سپین بولدک د درملو درول د سیمه ییزو تولیدونکو لپاره په جدي اقتصادي ننګونه بدل شوی. شنونکي بیا وایي افغانستان د هند او نورو هیوادونو سره د درملو قراردادونه کړي. اوس د پاکستان بې کیفیته درملو ته هیڅ اړتیا نشته.